سلامونه ملګرو، هیله ده روغ جوړ او صحتمند به وئ. بیا هم د یو نوي ویډیو سره ستاسو خدمت کې حاضر شو. دغه ویډیو کې دوستانو تاسو ته ښیم چې څنګه کولی شئ بایبیټ صرافي کې $50 نه نیولې تر $10 پورې ترلاسه کړئ. نو راځئ ویډیو را سره تر پای وګورئ او که دغه ډول ویډیوګانو سره شوق او علاقه لرئ زموږ چینل سبسکرایب، دا ویډیو لازمي لایک کړئ او زموږ ټلیګرام چینل هم جوین کړئ چې لینک یې ډسکرپشن کې تاسو ته ږدم. دوستانو لومړی به تاسو خپل بایبیټ صرافي اکاونټ راواستئ. که چیرته دې کې اکاونټ نه لرئ د اکاونټ جوړولو لینک هم زه تاسو ته ډسکرپشن کې ږدم. ځان ته په بایبیټ صرافي کې یو اکاونټ جوړ کړئ او خپل اکاونټ په خپل تذکره یا پاسپورټ KYC کړئ. چې دا کار مو وکړو دوستانو، د دغه پروسې د ترسره کولو لپاره تاسو سره باید بایبیټ صرافي کې لږ تر لږه $8 یا $9 صحیح ده. ما خپل ته $101 لیږلي او تاسو کولی شئ $8 $9 یا هم $9 شاوخوا دې ته ولیږئ. دغه پروسه یو څه مصرف لري دوستانو، سمه ده. نو کله چې مو خپل اکاونټ ته له بایننس له بل هر ځای $8-9 ولیږل، بیا به تاسو راشئ دغلته د مور آپشن ګورئ، په دغې به کلیک کړئ دوستانو. په دغې چې مو کلیک ملګرو لاندې به راشئ، دغلته دغه آپشن به پیدا کړئ سپاټ ایکس، په دې باندې به تاسو کلیک کړئ دوستانو. په دې چې مو کلیک لاندې به راشئ دوستانو، لاندې به راشئ دغه ځای ته به راشو. دغلته زه تاسو ته 4 پروسې ښیم چې تاسو کولی شئ دې کې ګډون وکړئ چې په دې هره پروسه کې دغه اندازه پیسې په دومره کسانو باندې شي. تقریبا په دغه پروسه کې دوستانو 9 میلیونه د سکیټ ټوکن په 20,000 کسانو باندې شي. نو 9 میلیونه که موږ 20,000 ته تقسیم کړو، ډېر زیاتې پیسې ترېنه راځي. صحیح ده دوستانو. اوس راځو چې دې کې څنګه موږ جوین اخیستلی شو. دې کار لپاره به تاسو ګورئ دا کمپلیټ نو باندې به کلیک کړئ. په دې چې مو کلیک کړه دوستانو، تاسو ته دلته یو صفحه راځي. دلته په دغه لومړي ځای کې دغلته ګورئ دا لوګین چې لیکلی، دلته به تاسو ته راجستر لیکلی. تاسو به په راجستر کلیک کوئ. ما کلیک کړی، دا ګورئ کمپلیټ شوی. په راجستر چې مو کلیک کړه، دلته تاسو ته یو ټاسک درکړي دوستانو. دغه ټاسک به ورته تکمیل کوئ او دغه پروژه کې تاسو جوین کیږئ او دلته به مینیموم دی وی چې 10,000 سکیټ ټوکن پورې موږ ممکن تاسو ته درکو. خو دا ریوارډ بیا درته ښیم چې څومره ورکوي. ښه څنګه اوس پروسه کې جوین کولی شو. ټاسک کې څه ده؟ ټاسک کې دا ده دوستانو دی وی چې تاسو لږ تر لږه ټریډینګ کوئ په سپاټ کې چې د هغه اندازه $500 ته لاړه شي. یعنې دا نه چې د $500 وکړئ، یعنې تاسو کولی شئ په $10 په $5 سکیټ ټوکن واخلئ او خرڅ کړئ او دغه ټاسک پوره کړئ. زه راځم اوس دا پوره کوم. د دې د پوره کولو لپاره دلته ټریډ آپشن لیکلی، همدغه ټریډ به ووهئ دوستانو. چې ټریډ مو دلته تاسو ته دا ډول صفحه راځي. دلته به راشو، دا بای آپشن باندې به کلیک کړو. دلته به اوس تاسو څه کوئ، همدا سکیټ ټوکن به واخلئ او خرڅ کړئ. دومره به یې واخلئ او خرڅ کړئ چې ستاسو دا د ټول د اخیستلو او خرڅولو اندازه $500 ته لاړه شي. څنګه چې مې ویل په $10 هم کولی شي. دلته به دا لیمټ کلیک کړو، دا به مارکیټ انتخاب کړو. دلته که اوس تاسو سره $10 مثال خپل $10 به ولیکئ. زه هم راځم په $10 دا کار کوم. نو دلته به تاسو بای ووهئ دوستانو. د $10 به موږ بای کو او بیرته به دغه برخه کې دا سل او بیرته به یې خرڅ کو. بای به کوي او سل به کوي. دغه کار به تاسو دومره وکړئ دوستانو چې دا ټریډینګ حد مو $500 شي. یو ځل چې تاسو بای او سل وکوئ $60 تاسو ته حسابېږي. نو $60 تاسو ضرب کړئ چې څو ځلې باید بای او سل وکوئ. زه بیا راځم بای کوم، بیا زه د 10 واخلم. د $10 مې بیا واخیستل دوستانو. ټوټل څنګه شو؟ ټریډینګ ویلیو $10 شو. د لاسو بیرته خرڅوم، ټریډینګ ویلیو څو شو؟ $40 شو زما. اوس بیا راځم بیا بای کومه، ټریډینګ ویلیو مې څونه شو دوستانو؟ د لاسو بیا بای کومه 40 خولو دا $150 دوستانو او بیرته اوس سل کومه. صحیح ده. ټریډینګ ویلیو څونه شوه؟ $70. نو په همدغه ډول اخلئ، خرڅوئ، یو ځل اخلئ او خرڅوئ $500 ته یې ورسوئ. ما د $70 پوره که زه راځم څو ځلې بیا اخلم او خرڅوم چې دا ټوټل ټریډینګ ویلیو $500 شي. خانو دوستانو ما ټریډینګ وکړو، $500 ویلیو پوره شو، یعنې اخیستل مې خرڅول مې $500 پورې مې ورسو. په دې کار دوستانو شاوخوا ما نه 40 سنټه فیس کټ که. صحیح ده. $0.5 یې ما نه فیس کټ که. نو د دغه کار تمام موږ ته په $0.5 شو. نو بیرته به سپاټ ایکس برخې ته راشو. دلته لاندې راځم دوستانو او دلته راځم بیرته په همدې برخه کلیک کوم. دلته به اوس وګورو چې زموږ دا ټاسک تکمیل شوی که نه. دلته ګورئ دوستانو فعلا ټاسک یو څه مخ ته تللی 22%. نو ما دا اوس تازه ټریډینګ وکړو. نو داسې تر څو موږ ته اضافه کېږي او 2-3 دقیقې ټایم نیسي. نو یو 2-3 دقیقې زه ویډیو سکیپ کوم، دا به موږ ته 100% شي. دا ګورئ اوس هم زیات شو، ورو ورو زیاتېږي. ښه نو دوستانو شاوخوا 1 دقیقه ووته او ګورئ دا ماته پوره شو. $500 ټریډینګ دلته کمپلیټ وواهه. نو دا ټاسک زموږ پوره شو. اوس به دا موږ ته ریوارډ راکوي. ګورئ دلته دی لیکلی دي چې تاسو کولی شئ ایرن اپ تر 10,000 سکیټ ټوکنو پورې هم ترلاسه کوي. بیا دلته موږ ته یو مینیموم ریوارډ لیکلی 4.9 سکیټ ټوکن. نو دی وایي چې یو اسټیمیټ
ریوارډ سده تقریبا تاسو کولی شئ تر 4.9 ټوکن تر راځو دوم ته د ای ټي ایچ سروې ته دوستانو. ای ټي ایچ په سروې باندې په کمپلیټ نو باندې تاسو کلیک کړئ. لومړی به دې کې هم جوین واخلئ. دلته ګورئ جوین به واخلئ. بیا د دې شرط هم همدا ده دوستانو، لږ تر لږه $500 ای ټي ایچ باندې تاسو ټریډ وکوئ په سپاټ کې. نو دلته ګورئ د ټریډ په آپشن باندې کلیک کړئ، تاسو ای ټي ایچ ته راولي. دلته تاسو ای ټي ایچ واخلئ خرڅ کړئ. مثال ما سره $100 دي، زه راځم مثال د غزل ای ټي ایچ اخلم. صحیح ده، مارکیټ باندې وهم، مارکیټ باندې به 1000 واخلو، 1000 به خرڅ کو. نو تاسو په مخ کې به زه د $100 مې واخیستل یو ځل، اوس د 100 بیرته خرڅوم. صحیح ده، د 100 مې خرڅ کړه. سوشل $200 ویلیو اضافه شو. بیا راځم د 100 واخلم. صحیح ده، $300 ټوټل ټریډینګ شو، بیرته د 100 خرڅوم. $400 ټوټل ټریډینګ شو. اوس راځم د 500 واخلم دوستانو. 500 واخلم او 500 خرڅوم. $500 ټریډینګ ویلیوم به موږ ته پوره شي. نو دغه د 500 مې بیرته خرڅ کړه. نو تاسو دا کار څنګه چې مې په $10 په $5 هم کوی شئ. صرف اخلئ خرڅوئ او ټوټل ټریډینګ ویلیوم مو تر 500 کوي. ښه 500 پورې مو کو. راځو ګورئ دې کې هم تقریبا $0.5 موږ نه فیس کټ کړي اخیستو خرڅولو. بیرته په سپاټ ایکس باندې کلیک کوم دوستانو او را به شو به ګورو چې دا ټاسک مو تکمیل شو او کنه دوستانو. نو راځم دلته ګورئ ای ټي ایچ ټریډ باندې بیا کلیک کوم. نو دلته ګورئ فعلا پوره نه ده، لږ ورته صبر کو، یو 2 دقیقو کې دی چک کوي، دا موږ ته 100% پوره کیږي. ښه نو دوستانو 1 دقیقه شاوخوا تېره شوه، دا هم پوره شو. ګورئ ما $501 ټوټل ټریډینګ وکړو. نو دا هم پوره شو. د دې هم دوی وایي چې تقریبا موږ هغه په کم حد کې تاسو ته 13 ای ټي ایچ څه د ریوارډ درکوو. دې مې سروې ته راځو دوستانو. په دې کې هم په دغه کمپلیټ نو باندې کلیک اخلو. په دې چې مو کلیک واخیسته دا به هم لومړی تاسو جوین کړئ. ګورئ ما مخکې جوین کړی کمپلیټ ده. د دې ټاسک هم همدا ده چې $500 پورې ټریډینګ وکوئ. دلته په دا ټریډ باندې کلیک کوو دوستانو. دلته دې صفحه راځي. دلته راځم زه اخلم او خرڅوم. څو ځلې اخلم او خرڅوم. تاسو هم اخلئ او خرڅوئ. یو ځل چې تاسو اخلئ، مثال زه $100 لرم، د $100 مې واخیسته، دغه ده صحیح $100 حساب شو. اوس بیرته خرڅوم $200 حسابیږي. $200 راته حساب شو، دغه ده. بیا اخلم د 100. صحیح ده، د 100 بیا اخلم $300 شو. صحیح ده، د 100 اوس بیرته خرڅوم. $400 ټوټل ویلیو شو. نو تاسو ته مې ویل په $100 هم تاسو دا کوی شئ، په 50 هم صرف ډیر ځل به اخلئ او خرڅوئ. ښه 400 پوره شو. اوس تقریبا د 500 نور اخلم. 500 اخلم، یو څو اضافه یي 500 اخلم. 455 شو. د 500 اوس بیرته سل کوم. صحیح ده دوستانو. نو دغه د $500 مې ټوټل پوره کړه. نو په دې هم ګورئ تقریبا $0.5 نه یو څه ډیر لږ کټ کړ. نو دغه د دې فیس شو. بیرته راځم سپاټ ایکس ته، بیرته راځم همدې ایر ډراپ ته دوستانو. همدې ایر ډراپ ته راځم. نو دلته ګورئ د دې ټیک به هم اوس موږ ته ولګېږي. لږ ورته انتظار کوو. ښه نو دوستانو دا هم راته پوره شو. ګورئ ټیک یې ولګېده. په دغې باندې به موږ ته دوستانو دوی وایي چې لږ تر لږ هغه کم حد کې موږ تاسو ته 10 دانې ټوکن درکوو. نو 10 ټوکن تاسو ووایئ تقریبا $2 کېږي د دې ایر ډراپ 10 ټوکن. ښه نو دا ټاسک هم زموږ تکمیل شو دوستانو. راځو یو دانه اخرنۍ سروې ته چې دا هم درته ښیم، نور زموږ ویډیو پای ته رسېږي. بل همدغه سروې ده د هوم ټوکن. دلته به راشئ، په کمپلیټ نو باندې به کلیک کړئ دوستانو. کمپلیټ نو مو کلیک کړه. لومړی به دا هم راجستر کوي، ځان پکې راجستر مو کو. بیا به راشو، دا هم همغسې د $500 ټریډ واړي. په ټریډ نو باندې کلیک کوو. نو دلته به اوس دا د هوم ټوکن واخلو او خرڅ کړو. زه راځم اخلم، یو ځل مې واخیستلو د $99. بیرته اوس خرڅوم. تقریبا $200 ویلیو پوره شوه. بیا اخلم دوستانو د $100. څنګه شو؟ $300 شو ویلیو. اوس بیا راځم خرڅوم. $400 شو. اوس بیا راځم د 500 اخلم. 500 اخلم چې دا تقریبا شو سوه 4.5. اوس بیرته 500 خرڅوم. څنګه شو؟ $500 ویلیو مو پوره کړه. دغه کار مې ویل په $10 $5 هم کوی شئ. کولی شئ راشئ دلته د $10 واخلئ، بیرته خرڅ کړئ، واخلئ خرڅ کړئ، واخلئ خرڅ کړئ. همدغه ډول تکرار کړئ او ځان سره حساب ونیسئ چې ټوټل هم څو ځلې خرید او فروش کړی چې $500 مقدار پوره و. بیرته راشئ. نو تقریبا دې کې هم له موږ $0.5 بدبختانه کټ کړو. بیرته د سپاټ ایکس برخې ته راځم او دا سروې به هم نور موږ ته پوره وي دوستانو. راځم دغه د هوم سروې کلیک پې کوم. نو دلته ګورئ یو دقیقه زه ویډیو سکیپ کوم، دا به اوس 100% شي.
خانو دوستانو څنګه چې ګوري دا هم پوره شو 506 ډالرو مې ټوټل وکړ نو د دې به هم دوستانو موږ تر لږه 450 هم ټوکن راکول کیږي دوستانو نو دا هم د دې سروې و تمام شو لاندې هم یو ټاسک لري بیا هم کچیرته 80 ډالر چا ډیپوزیټ کړي دا او خپل ټیک خوري او اضافي ټوکن ورکړي نو دغه دوستانو دغه سلور سروې وي چې دغه ټولو سرو مصرف څه د 2.5 ډالر ده یعنی په 2.5 ډالر تاسو دا ټول جوین کولای شئ د دې ریوارډ به دوستانو موږ تکل راکې یعنی دا پیسې یا دا ګټه به موږ تکل راکول کیږي هغه لپاره دوستانو د تاسو ته تاریخ درکړی چې و ورځې وروسته لدی چې دا پروسه تمام شوه یو هفته وروسته به دا پیسې څنګه زموږ ام دی بایبیټ اکاونټ ته اضافه شي نو کچیرته تاسو دا سروې وسوکړلی ریوارډ به تاسو ته و ورځې وروسته اضافه شي کوم چې د خپل هم دلته ویلي دي چې دغه کومه ګټه چې دغه به و ورځې وروسته ستاسو بایبیټ اکاونټ ته ولیږل شي نو دغه دوستانو کارو کچیرته 10 ډالر یا 9 ډالر ځان سره لري بایبیټ صرافي کې کولای شي دغه پروسه په 2.5 ډالر مصرف سره تر سره کوي البته دوستانو هغه کسان چې ریسک په غاړه مني دا کار دی کوي ځکه دوستانو ممکن په دې کې موږ ته بیرته یا 3 ډالر راکې یا 2 راکې یا هم کې د 10 راکې 10 راکې یا هم ډیر راکې هغه کوم اجازه چې دوی اعلان کړي دی هغه ډیر زیات دي دوستانو ولکه بیا هم هر څه احتمال لري نو که څوک ریسک مني دا کار دی کوي که ریسک نه مانی بیا دا کار مکوي مثال د کې 9 میلیونه ټوکن ورکړي چې ډیر زیات روپۍ دي د کې 14 لک ټوکن ورکړي د کې 2 میلیون ټوکن ورکړي په 25000 کسانو دا ډیر زیات پیسې دی نه جوړیږي او کسان کم دی د تقریبا 25 میلیونه ټوکن دي په 20000 کسانو نو کچې ته تاسو دا ټوکن د دې حساب کې ډیر پیسې بیا راځي خو بیا هم 2 ډالر ریسک کمانله شي 2.5 ډالر دغه کارو کوي که ریسک نشي منله مې کوي دوستانو